شمشاد نړیوال ټلویزیون ملوالو یو بل ډېر تکړه زلمی جمیل اقبال را سره ولاړ دی هغه سره جمیل صاحب دا نننۍ غونډه چې کومه ده دا نن د موسیقۍ او د ټنګ ټکور دا پروګرام چې کوم دی دا د ښاغلي میرامان صاحب د ناظم الاده په جوړېدو په خوشحالۍ کې شوی دی څه ویل غواړې هغه ته بالکل دا باچا خان به وي دا سوابی چې دی نو دا زما دویم کور دی پوه شوې نو دا بیا هغه د باچا خان هغه چې کومه خبره وه د دویم کور هغه نو واقعي خبره ده چې دا ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده چې په سوابی باندې زمونږ پارټي دا نیشنل پارټي چې ډېره کمزورې شوې وه په دغه تېر الیکشنو کې نو بیا هغه شی راتازه شو او ډېره زیاتره خوشحالۍ خبره ده چې باچا خان به بس څومره ناز کو په دې سوابی باندې نو هغه ځای کې د باچا خان او د ولی خان هارون په قبر کې خوشحاله شوي وي چې سوابی بیا یو ځل د نیشنل پارټۍ دویم کور نه چې ډومبی کور شو چې په باري اکثریت سره الیکشن وګټو موږ د خپل طرف نه او د ټولو میشته پښتنو د طرف نه امیر رحمان ته د زړه د کومې مبارکي وایو او د ټولو سوابی خلکو ته د ضلع سوابی خلکو ته مبارکي وایو چې هغه یو ځل بیا په نیشنل پارټۍ باندې او په لاټین باندې او په پښتنو ننګ وکړو او نن دا ناظمي نیشنل پارټۍ لراړه پښتنو لراړه ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه